ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. درنو اوریدونکو سلامونه. کله مو په دې اړه فکر کړی چې د کور ماشومان او تنکي ځوانان مو له چا سره ناسته ولاړه لري؟ کور کې به ما دومره دغه وخت پلار ته نه ورکوو، مور ته مې دومره وخت نه ورکوو لکه یو ملګري ته مې چې ورکوو. هماغه ملګری چې زه په دې دغه راوستم ډېر پښیمانه. هغه کسان چې بې بندوباره دي او ناسم کارونه کوي په ټولنه کې تنکي ځوانانو ته څه ستونزې جوړوي؟ د دې ستونزو علتونه څه دي؟ کورنۍ او خلک څه کولی شي چې ځوانان د دغسې کسانو له شره خوندي وي او ګټه یې څه ده؟ د آبادۍ غږ د دې اونۍ خپرونه په همدې اړه ده چې زه اقصی صدیقي یې درته وړاندې کوم. انسان اجتماعي ژوند لري او کابو هر ورځ د نورو همکاري، لارښوونو، غمشریکي او خوشحالي ته اړ دی. په یوازې ځان خپل ټول ضرورتونه نشي پوره کولی، ځکه خو په خپل چاپریال کې ځینې ملګري او دوستان لري چې د غم او ښادۍ پر وخت مشورې ورسره وکړي او ځینې ستونزې په ګډه حل کړي. که ستونزې هم حل نه کړي، لږ تر لږه د زړه غوټه ورسره سپړي او د یو بل د خوښۍ سبب ګرځي. په همدې خاطر هر څوک غواړي چې ښه ملګري او دوستان ولري، خو کله کله سړی د ملګرو په انتخابولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او له داسې چا سره شناخت پیدا کوي چې د ګټې پر ځای یې تاوان ډیر وي. هم صرفي مې وه دا الهي به او بېنبار خلکو سره وګرځېد، دا خپل هغه عقل خلاص نه وي ساعت خپل د فامیل شیان یې زیاتره خرڅوه، دا محتاج شو، پیسې نه ورسره دې چې غلا وکړه دا بندي شو. موږ بد لارو ته لاړلو. اول دفعه چې سګرټ هم شروع کړ، بیا چارس او همداسې ټابلیټ او بنګ او بنګاوې ته دغه شیانو پورې موږ هغه کو بس اوزې ته بوتلم. موږ چې په اوزه کې هغه وخت کې ما ډېر د بې عزتۍ احساس وکړو چې خپله ځان مې د نظارت خانه کې وکته او پلار مې هلته وکیلو هغه سره وکړ پلانکي زوی اوزې ته وړی ده او د غلا په تور کې وړی، کوڅه کې بدنامه سلو، کاکا ته بدنامه سلو. موږ خپل فامیل سر ټیټ کړی نور خپلوان ته چې نور کاکا زمونه موږ ګوره انجینران ډاکټران دي. بس اول خو ما پلار مې د نور په وړاندې زما صفت کوو، د ورونو مې نور په وړاندې زما صفت کوو. د شو چې دو په ما پوه شو چې دې هلک کې داسې فساد پیدا شوی دی، داسې بدو خلکو سره داسې بد دغه باندې مخته شوی دی. کوشش یې وکړه چې زه روغې لارې ته راشم، تر راویښه کړه، ښه یې ساتلم. ما خپل ځان ونه پېژانده، څومره چې هغه سره ګرځېدم د هغو نه مې ناسه پاسه نور هم زیاته شوه، لا یې ډوب کړم. همدغه خبره زما د ځورېدو لامل کېږي چې زه یو کار کوم، هغو په ما باور ونه لري چې نه دا ته نشي کوې. دا ما ته دومره زور راکوي چې زه هغې ساعت کې د خدای نه یو مرګ غواړم، نور هېڅ نه. پیسې مې پکې مصرف شوي، کومه حافظه مې چې درلوده هغه مې پکې د لاسه ورکړه. منطقه کې مې همدا شانتې باور د لاسه ورکړ، بدنام شوم، نوم مې ووته د لوچک لوفر په نامه. ځینې ځوانان او نوي ځوانان چې له کوڅه ډبو ناسمو هلکانو سره ګرځېدلي وو، اخر یې لاسونه غلا او د خلکو ازارولو ته ورغځېدلي او تر زندانه رسېدلي وو. اوس به واورو چې د دې ستونزو علتونه څه دي. بس یو څو ملګري د یا همصنفیان مې پیدا شو، یا داسې لاروین منطقه کې کوم ملګري را سره وو، هغو دا کار کوو، همدا عمل یې درلوده. نو یو ورځ ورسره وګرځېدم، بله ورځ په خپله راپسې زنګ ووهه چې پلانکې دلته راشه ګپ لګوو. هغو سره یو ځای شوم، هغو سره مې اړیکې جوړېدې. نو هماغه زما د لامل وګرځېدې چې زه د ښې لارې نه بدې ته واړولم. ما بل ځای کې اوسېدم، د هغې ځای نه دلته رالم. کوشش مې وکړ چې ځان ته ښه ملګري پیدا کړم، ښه ملګرو سره مې سر شو. یو ورځ همصنفي مې بوتلم، زه چې ځو پلانکې دې ځای له ځو چکر وهو او بېرته یو ساعت بعد راځو مکتب ته. زه ورسره لاړم، خو په هغې ورځ مې خالي سګرټ وڅښه. بله ورځ بیا یې وویل وایي زه چې ځو پلانکي ځای ته چکر باندې ځو. زه ورسره لاړم، هلته چې لاړم چرس یې راته ونیو چې واخله یو دم ووهه. ما هم ووهه. د شپې کور نه تښتېدو چې ولا پلانکې ملګري مې خفه نه شي. سهار به وخته وتم، کور کې به نه چای وي نه ډوډۍ، وتمه به ملګري ته مې ځان رسه. کور کې به ما دومره دغه وخت پلار ته نه ورکوو، مور ته مې دومره وخت نه ورکوو لکه یو ملګري ته مې چې ورکوو. هماغه ملګري و چې زه په دې دغه راوستم، ډېر پښیمانه. شل دفعې ویله خو موږ خپل عمل نه پرېښودلو چې د هلکانو لره توب وکړو. مکتب کې همصنفیان هم هغو همداسې ورځې له وایي راځه د بیرون ډول مکتب مخکې سګرټ راکوه، یو یې موږ ته هم راکوه، یو ته م ولګوه. موږ هم نو ولګوو، ځوانۍ ځایغته نو موږ هم ووهه. موږ ضعیفه شولو، ورزش هم نه شو کولی، ورزش نه شاته پاتې شي.
درنو اوریدونکو تاسو یې باندې غږ خبرونه اورئ که زموږ د تعلیمي خبرونو د خوالي لپاره نظر یو وړاندیز لرئ موږ ته په 00240 شمیره زنګ وهئ د دې اونۍ خبرونه خپل ماشومانو ته د پام کولو او د هغوی د ملګرو د پیژندلو په حق ده کوم کورنۍ او مشرانو چې خپل اولادونو ته پام نه وکړي کشران او تنکي ځوانان یې په ډول ډول ستونزو لکه غلا خلکو زورولو او نور خلاف کارونو اخته شوي وو او د دې لوی دلیل له ناسمو کسانو سره شناخت او ګرځېدل وو خو کورنۍ او خلک څنګه کولی شي چې خپل ځوانان او ماشومان د دغسې کسانو له شره خوندي وساتي او د دې کار ګټه څه ده د درس ټیم چې دغه مې بیل کړی ده د مدرسې ټیم چې هغه ما بیل کړی ده او د مستۍ د لوبې د ټیم مې بیل کړی ده ځان ته ځکه زه د لوپرانو نشم ورتلی چې زه ورسره وګرځم ما خپل کار د خپله غریبي کوم زه چا سره نه کار لرم او خپل کار ته خپل غریبۍ ته فکر نیسم د چپسو کار ما کوه راغلی و راته همداسې خبرې وکړلې خو ما ورته ویلي وروره تا لاره چې کومه دغه غلطه ده ویلې چې راځه موږ سره ګرځو زموږ انډیوال به شي او کوڅو کوڅو ګرځو بازار ته به ځو یو ځای ته به ځو پارک ته به ځو بل ځای ته ما ویلې وروره زه تاسو سره نه ګرځم او نه موږ ورور پرېږدي ځکه چې تاسو د شکل نه معلومیږئ چې زه تاسو سره نن وګرځم نو سبا به ما نه غل جوړي ما ګټه دا وه چې زه په ښه لار راغلم او د خرابې لار نه بس را وګرځېدم خلک مونږ اوس چې دا وویني د لرې ځینه مونږ ته سلام چې مونږ ورته اچوو ځکه چې انسانتوب راکې څه سړیتوب شته نه غلا شته نه بل شی د دې د وجې نه یو ورځ مکتب څخه تلم نو مکتب چې کله رخصت شو صنفیان مې را سره وي دوه دانې د لاروي هلکانو لخوا موږ ډېره زیات سو نو ما دا خبره خپل ورور جان ته وکړه او دا نفران ما پیژندل ځکه چې دا زما د ورور همکاران ول په کلب کې نو ما خپل ورور ته دا خبره وکړه او ورور ته مې دا توصیه وکړه چې کچېرې نن دوی زموږ شا ونیول او ته د دوی ملګرتیا کوې نو شاید ته داسې اوسې ځکه په فارسی کې یو متل دی کې کته ما بشینی ما شوي کته دیګ بشینی سیا شوي نو کچېرې د هر چا سره وګرځي چیرې چې اوسې نو په خوی به د هغه اوسې په همدې دلیل ما هغې ته دا توصیه وکړه چې د یو خور په حیث د یو جلکۍ په حیث زه تا ته دا خبره کوم چې له دې هلکان څخه لرې اوسه ځکه شاید تم د دوی خوی واخلې نو خوشبختانه زما ورور دا خبره ومنله او د هغوی څخه لرې ګرځي اوس هم ماته کوم مشکل نه راپېښ شوی نوم عبدالرحمن یو تعداد کسان دي چې ولګرد دي داسې کسان دي چې خپل ځان ته خوینده خراب ده او د نور خلکو بچیان هم دې سره معتاد شوي دي حتی بعضې اوس داسې سارقین وتلي دي چې غټ غلا ته شروع کړی ده موږ چې د اصلاح دی کې موږ وګرځېدلو چې د اصلاح کو موږ شورا محل ته تماس ورسره ونیول او وکیل صاحبېږي او رئیس صاحبېږي او خپل ملا امام سره موږ تماس ونیول او خپل اعضا د فامیلي چې پلار یې ده تورونه یې ټول دې کې کېناستلو دې ته ډېر خبره موږ وکړه چې تاسو باید خپله یو شخص او یو شخص ډېر امیدونه لري هېڅکله باید ناامید نه شي او ته خپل ژوند ولې خرابوې نو ته باید کوشش وکړې چې درس ووایې دا ټول انجینران چې دي ډاکټران چې دي ټول درس ویلی او که چېرته ته دغه کار وکړې او ویښته اوسې تا آینده خراب ده تا زندګي به هم خراب وي د خلکو زندګي ته هم خطر دی ته د لاسه دې شخص نه مې استظهاري واخیستې آینده به دا کار نه کوي او که آینده دې وکړه ته به دغو نه جریمه اچوې او یا به دې پلچرخي ته لیږو چې آینده عمر به دې خراب وي نو بس دا عام وډار شو او عام خلکو ته چې فکر وکړه چې انجینر ډاکټران دي زه څه زندګي کې لګیا یم دې بېرته راغی درس شروع وکړه او نور خلکو سره ښېګڼې وکړه او غلا او د شان نه لاس واخیست او خپله موږ محل کې چې 15-16 نفر وو خو دا ټوله ته چې موږ نصیحت وکړه او محل هم پرې خبر کړه د اصلاح شو خلک هم خپل زمن مکتب ته چې پرېږدي ښه په راحت کې ځي مزاحمت نشته ورته او خپل بچیان خلک کوڅه کې مستي تساتیري ته چې وځي ورزش ته وځي یو بل کار ته وځي ښه آزاد اطمینان باندې وتلی شي ما ورسره ځان رفیق کړی زه یې همرازه یم ما سره خبره چونکې وروسته بیا ورته نه وایم چې تا داسې کار کړی و حال یې غوښته د حل لاره به ورته پیدا کړو او که نه قهر په ټکه مې پرې نه ده کړې زه یې دغه هر ملګري وپېژنم زه داسې خوشي پرې نه دي چې هر خواته لاړ ورڅې وکړه ورسره قنته شو ما خپل کور د اولاد صدقه کړی لوبې کړي ما د لاسه نه دي نیولې دروازه مې نه ده ورته قلفه کړې چې ځئ چې تاسو کور ډولې کوئ دغه په کوڅه کې مې نه دي پرېښې کور د ژوند د ماشوم دپاره دی پرېږده چې کوم خطا یې وکړه خیر دی بیا یې په ځان زحمت تېر کړه هغه پاکه جارو کړه فرضاً که ماشوم راشي هغه هم د خپل اولاد په شانتې زه تربیه کوم اوله خبره په ماشومتوب کې هم دی چې راځي ماشوم د درس نه وباسي راځه چې کوڅې ته لاړ شو هغه هم راهڅوم چې راشي کینی درس وایي بدون له دې نه چې زما د زوی شخصیت ته کوم صدمه ورسېږي په پټه هغه موضوع ورته حلوم هماغه خپله ماشوم سره خبرې کوم زه زوی ستا د درس وخت دی کور ته د لاړ شئ د خوب وخت دی ځه کور کې د خوب وکړه بدون له دې نه چې زوی مې خبر شي ما دا کار کړی خو که د زوی په مخ کې مې دا خبرې کوم چې زه
مور خور نه لري پلار نه لري ځکه کور ته دي ځه هغه زما په زوی بد تاثیر کوي په هغه لیکي باندې بد تاثیر کوي یو سالم اولاد روزل یو سالمه جامعه روزل کیږي او زما د اولادونو نه فضل د خدای دې ټول خلک خوشاله دي هدایت د خدای له خوانده خو مملک پکې خواري او زحمت ایستلې ده زما د نږدې خپلوان وایي چې اولاداري منګه د تا نه زده کړې په هر خو بد کې ورسره مرزه یم که خدای نه خواسته کوم بد کېږي ماشوم دی که نه هر ساعت ورته پیغور نه ورکوم چې تا دا کار داسې وکړو دا داسې دې ولې دې داسې وکړه څپېړه مې نه ده ورکړې محبت مې ورسره کړې مینه مې ورسره کړې هغې ته مې جرأت ورکړی چې خپل راز ماته په جرأت سره په ژوند کې د ملګرو درلودل ضرور دی. ښه ملګري د بل په درد خوري، خو کله کله تنکي ځوانان له داسې کسانو سره ملګرتوب کوي چې د ګټې پر ځای یې تاوان ډیر دی. دا چې د ځوانانو ژوند له خطرونو خوندي وي، والدینو کوښښ کړی و چې د هغوی دوستان وپیژني، پر ښو او بدو یې ځانونه خبر کړي او اولادونه یې له ستونزو وژغوري. دوی خپل بچیان په سالمو مصروفیتونو بوخت کړي وو. همدا ډول ځینې ځوانان دې ته متوجه شوي وو چې له ولګر د خلکو سره کېناستل ولاړېدل د بدبختي سبب ګرځي. دوی په خپله نه غوښتل چې له دغسې کسانو سره وګرځي. د کلي سپینګیري او مشران د دغسې ناسمو ځوانانو کورنیو ته ورغلي وو چې پلار او مور یې ترې خبر کړي. له هغوی غوښتي وو چې زامن یې له ناسالمو کسانو سره راشه درشه پرېږدي. کله چې د کلي خلکو او کورنیو خپل ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته پام زیات کړ، تر ډېره حده ښه شول او ستونزې کمې شوې. درنو اوریدونکو، تاسې ابادي غږ خپرونه واورېده چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې زموږ همکار میرقا اعتبار لیکلې او جوړه کړې وه. که زموږ دا او نورې تعلیمي خپرونې لولئ یا یې اورئ، په انټرنیټ کې تجلا ټکی AF انټرنیټي پاڼې ته ورشئ.